السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي محمد عباس او تاسو ګورئ الحقدار کمپیوټر چینل. زمونږ د کورلرا اکسیون کنکورس روانو تقریبا مخکې څلور درسونه شوي او دا نن 5 نمبر ویډیو ده. نو په دې ویډیو کې به مونږ بعضې ټولز وایو چې تقریبا تېره ویډیو کې مونږ د کورلرا چې کومې مینیوګانې په هغې کې مونږ ریاوټ او ویو مینیو ویلې وه. نو اوس به مونږ ابجکټ چې کومه مینیو ده په دې کې بعضې یو څو خاص ټولز دي چې هغه به وایو انشاءالله. نو په دې کې ابجکټ مینیو کې اولنی چې کوم دی هغه دغه یو شی دی انزرټ بار کوډ. دا به څه کار کوي موږ سره؟ نو د دې باره کې لږ شانې وضاحت کوم. دا که تاسو خیال کړی وي اکثر د بوتل باندې یا دغه رنګه کوم دغسې پیپر دی وګورئ خپله تصویر مو ورکړی د چپسو باندې یا دغه رنګه نورې ډبو باندې د هرې کمپنۍ یو خپل کوډ خفیه کوډ نو هغه کوډ هغې ورکړی. نو دلته کې تاسو چې مثلا کوم انسي کوډ کې راوستل غواړئ دلته نو تاسو به هغه ولیکئ. دلته مثلا زما دا نمبر دی نو دا دې زما په دغه رنګ کوډ ته واوړي. بیا دې کې مختلف اقسام دي، خلک مختلف شیانو کې ساتي او دې کې وساتي. دلته کې یو کوډ ورکړي، دلته یو نور کوډ ورکړي، یا مثلا صرف دې کې وساتي یا دغه رنګه دې کې وساتي. نو دا مختلف دغه دي بیا تاسو چې کوم یو استعمالوئ هغه تاسو استعمالولی شئ. یا مثلا دې طریقه کې دا بیا سکین کېږي هم د دې خپل سکینینګ طریقې ته وګورئ. نو دغه رنګه دا ټول استعمالولی شئ تاسو. مثلا دې کې زه خپل نمبر ولیکم نو تاسو به وګورئ چې دا به زما نمبر بلکل دغه کوډینګ ته اړوي. ټیک شو. نیکسټ دلته به اوس کله تاسو راشئ دې له ډي پي آی سیټ کړئ. مثلا دا څومره ډي پي آی کې پکار دی نو زه ته یم یاره 1200 کې پکار دی. انشورنس سیټینګ وله وکړئ دغه رنګه او ریزولوشن وغیره هر څه دلته تاسو به برابرولی شئ. دا مونږ هغه د سیټینګ په ځای کې دا ویلو چې ډي پي آی څه ته ویل کېږي، انچونه څه کار کوي، دلته سینټي میټر دغه ملي میټر دغه ټول مونږ دلته ویلو. دې ته دومره ضرورت نشته، دا پکسلز دي. نو بس دې کې دومره څه یم نه، صرف دغه ډي پي آی وغیره کې لږ شان ضرورت دی. بل نیکسټ نیکسټ نه پس به بیا دلته تا ته وایي چې یاره دا لاندې چې کوم انسي دي دا ستا په کوم کوډ کې پکار دي، کوم فونټ کې. تاسو دلته نه خپل فونټ هم سیټ کولی شئ، د سټایلش دلته تاسو سایز هم لیکلی ورکولی شئ. نو دغه ځای نه دې د سنټر یا لیفټ رایټ کوم سیټ ته پکار دي، ښه سیټ ته ګس سیټ ته منځ کې پکار دي. دا لیکل چې کوم دي دا کوم سیټ ته دا وایي تاسو پکار دي، دې سیټ ته پکار دي یا مثلا دې سیټ ته. دا اکثر په منځ باندې ښایي. ټیک شو. منځ شو. نو اوس دې نه پس تاسو فینش وواخلئ. دلته کې دا ما سره جوړ شو. ټیک شو. دا مونږ اوس دغه مختلف ځایونو کې استعمالولی شو. کله چې دې هغه خپل سکین طریقه ده هغه طریقې سره بیا مونږ سکین کولی شو. نو دا خو دغه طریقه وه دې کې چې مونږ به دغه کوډ څنګه جوړو. دې ته خفیه کوډ وایي. نو دا که چېرته تاسو نه یو کمپنۍ والا وغواړئ یا یو کس یې وغواړئ برانچ لپاره نو تاسو هغه د دې طریقې جوړولی شئ. بل دې کې دغه دوه دي، که دا تاسو خیال کړی وي د زیپ یا کې یا بل څه کې دغه کې خو دا اوس ما ته ویل دا خپل کورلرا رجسټر کړه. ما کورلرا رجسټر کړی نه دی، په دې وجه باندې دا ما سره اوس فلحال کار نه کوي. دې همدغه طریقه ده خو دا به صرف داسې راولي. بل دا هم استعمالېږي. نو دا دغه زوم موبایل کې دی. نو د دې درېونه ټول یو کار دی خو دغه سیسټم لږ شان بدل دی چې دې دا کوډ هم چیز به داسې راځي، دې به دغه رنګ راځي او دې به داسې راځي. نور ټول هم دغه یو طریقه ده. بل دې کې انزرټ نیو ابجکټ دا دومره اهم فایل نه دی موږ سره. دا به تاسو چې مخکې دلته کې کوم یو څیز کې لیکل کولی شئ هغه تاسو دې ته راکنورټ کوئ. نو دا بس اهمیت نه دی. دغه سیمبلز وغیره دي دا هم دغه لینک دی پکې. دغه لینک تاسو مثلا د فیسبوک نه یو لینک راوړئ یا بل څه لینک راوړئ هغه تاسو دلته کې ورکولی شئ پکې. دغه سیمبل دی پکې. نو سیمبل هم دومره څه دغه نه دي، اهم نه دي پکې موږ سره فلحال. بل دې کې مین چیز چې کوم دی هغه پاور کلیپ دی. د پاور کلیپ باره کې به ډېر نن خبرې وکړو چې دا ټول به موږ ووایو چې دا څه کار کوي. د ټول ناول به زه پاور کلیپ تعارف وکړم چې پاور کلیپ دا مونږ څه کار کوي.
پاور کلیپ دا موږ مثلا دلته یو ډیزاین جوړ کړو هغې کې ډېر داسې واړه واړه شیان دي چې هغه موږ ټول یو ځای کړو او هغه یو شي ته وردننه کړو نو هغه چې کله کلیک کوو نو هغه بیا یو ځای هینډل کېږي. مثلا دلته کې ما دا جوړ کړو، دا مې جوړ کړو، دا مې جوړ کړو، دا نو دا ټول اوس د دې کې منځ کې دي. که چېرته زه دا داسې وړاندې کوم نو دغسې پاتې کېږي. ټیک شو. نو یاره زه یم چې اوس دا دې کې دننه پراته په خپل حال نو دا دې ځای نه پاور کلیک کولی شئ تاسو دلته دا اوس دې وګورئ اوس ځم دا به دغه رنګه ځي. ټیک شو. که دې که زه ایډیټ وغیره کوم دې ځای نه ایډیټ هم پکې کېږي دغه رنګ ټول. نو دا به تاسو ته اوس زه دغه ځای نه اپلای کړم کوم ځای نه چې مثلا ما سره دا ډیزاین دی. دا ډیزاین دا ځایم چې یاره دا کومې وړې وړې صفحې چې دي نو دا د دې سره یو ځای راځي. داسې نه زه دا ډر کوم او هغه ته په ځای پاتې کېږي. یا مثلا دلته کې اکثر یو ګل مل سړی راوړي دې ځای کې داسې ولګي نو دغه لږ شیان ځای نه په کار هغه ته دې خوا خوا دې خوا پرېږدي هغه کوم ځای چې په کار هغه ته په دې ځای داسې راولي داسې شي دغه ځای پکې راولي او دا نور غاړه ځایونه ته پرېږدي. پاور کلیپ موږ سره دغه کار کوي. نو کله چې موږ یو شي کوم شی نه پاور کلیپ کې کوو او کوم شي ته یې بیو نو اول به هغه شی نه سلیکټ کړو چې کوم موږ دې ته دننه کوو. یا مثلا دا یو کوئ ټول کوو دا ټول وګورئ دې ته به راشئ ابجکټ ته به راشئ دلته نه به تاسو په پاور کلیپ باندې کلیک کړئ. ټیک شو. دا ماته وایي دا کوم یو ته وړئ. ټیک شو. دلته کې تاسو ډېر مختلف شیان تاسو هر یو کوم یو سلیکشن کړئ هغې ته وړلی شئ. زه یم دا دې ته دننه کړئ. ټیک شو. دا یې دې ته رادننه کړل دا ټول ما سره یو شي یو کلیپ یې کړل ټول. بل دی کې دا یو ټول دی. د دې مطلب دا دی چې مثلا دا کوم شی چې ما دې کې دننه ور واچوه دا ځینې واپس وباسي یاره نه مې دي په کار دا به ترې ما ته واپس روباسي. ټیک شو. دا کله روباسي نو دې کې دا کراس راشي. ټیک شو. نو که مثلا زه دا داسې راوړم او دلته کې ورپرېږدم دا به خپله هم بیا وردننه کېدلی شي. نو که وایې چې یاره دا خو ډېر مصیبت دی چې یاره ما یو ځل غلطي وشوه ما دننه وروستو اوس واپس دا بار بار وروړم نو دلته کې پکې واپس وردننه کېږي او دغه نه نو بار کېږي. نو تاسو به راشئ په دې باندې به بیا کلیک کړئ او ابجکټ ته به راشئ او دلته به تاسو به دلته بیا نن باندې کلیک کړئ. ټیک شو. هغه به بیا دې ځای نه کوئ دلته به راشئ دې ځای ته به راشئ دلته به نن دا به ختم شي. که تاسو بیا چېرته دا شی نه دې ته واپس رادننه کوئ نو دا به دې سره بیا نه یو ځای کېږي. ټیک شو. نو دې ځای پورې خو دا خبره شوه. مثلا دا زه دلته وردننه کړم دې لږ کال نوم ورکړم. ټیک شو. نو ابجکټ ته راغلم پاور کلیپ ته دې کې دویم موږ سره دا دی ایډیټ پاور کلیپ. ټیک شو. اوس چې ما دې کې دا کوم شی نه وردننه کړل یاره دې کې یاره لږ شیان تغییر کول یو رنګ بدلول دي بس زه اوس څه کومه دا خو اوس ټول یو شی جوړ شوی دی او کلیک کوم او نه کلیک کېږي دا تاسو به راشئ دلته کې دې ځای ته او دلته نه تاسو په ایډیټ پاور کلیپ باندې کلیک کړئ. ټیک شو. نو دا به تاسو بیا دې کې دننه ایډیټینګ شي کولی دې له کلر چینج کوئ دې له تاسو ډیزاین بل څه شی چې نوم مو پکې لیکلی څه شی هم کړئ ټول تاسو به دې ځای نه کولی شئ. کله چې دا داسې برابر شو نو تاسو بیا دلته نه هم دا فینش کولی شئ. ټیک شو. دې ځای نه او دې ځای نه هم فینش کولی شئ. که تاسو چې دې کې ایډیټ کوئ نو دې ځای نه هم به دې کې ایډیټ کولی شئ دې ځای نه هغه ټول ویستلی شئ ترې نه. ټیک شو. او دغه رنګه دا مخکې ووایو دا ټریپ هلته کې راځي. دا خو دې کې وشو که نه. اوس په دې کې پاور کلیپ کې موږ سره بل دغه فینش هغه هم وشو. بل دې کې موږ سره سنټر دی. دې کې چې ما دا څه دننه کړل دې باکس کې دا کوم چې دي دا ټول یاره په سنټر باندې ماته راشي. ګورئ دا دې سنټر ته شو ګورئ. ټیک شو. دا به دې سنټر ته راشي. که زه ورته ووایم چې یاره دا د دغې په حساب سره بالکل ټاپ ته که اول سر ته راوړه ګوره دا به اول سر بالکل د دې په منځ کې چې څومره ځای دی دا به د دې عمره شي. ټیک شو. بل دې کې موږ سره دی هغه دا ټول چې یاره دا به دې منځ باندې وله بالکل برابر کړه داسې هغه سیټ تر دې سیټ تر دې سیټ تر دې سیټ بالکل د دې منځ سره یې برابر کړه غاړه د سیټونو ته پکې ځای پرېږمه ده نو دغه هم پکې وشو. یا مثلا زه ورته ووایم چې دغه لږ شانې ځای کې صرف یو ګوټ ته داسې ورغوم که دا نور را دې خوا کتنه نو هغه هم وکړل. بل دې کې موږ سره دا یو دی چې مثلا زه یم یاره دا دې لاک شي دې کې دې نور ایډیټ میډیټ نه کېږي هغه دننه چې کوم و هغه لاک شو. که اوس ورپسې زه دا داسې چلوم یا داسې ورپسې وړم یا داسې ما دومره په کار دي هغه نور ځایونه مې دي په کار نو هغه هم تاسو کولی شئ او دا واپس آن کړئ داسې مې کړم داسې راغله مې ټیک شوې دومره دلته که د دې دوه کرښې ختمه شولې ګوره دا مې یو بل څه بالکل نیغ کړی دی وګوره
نو دغه ځای نه به تاسو دا انلاک کړئ یا واپس سیټ شي. دغه رنګه پاور کلیپ ټول ختم شو. دې مثلا کاپي پاور کلیپ فرام تاسو دا بل ځای ته دې نه ورغورځوئ نو هغه به څنګه کوئ؟ مثلا ما سره دلته کې دا یو بل شیز دی دا ځین دې کې چې داسې دننه دي دا یې دې نه کاپي کړم دې ته هم راولم. ګوره ورته رابشم دلته دې باندې کلیک او ابجیکټ ته او پاور کلیپ نه کاپي دلته فرام دې ځای ته به دا راکاپي شي. دا ونه کېږي. که زه وغواړم چې یاره دا د دې ځای نه کاپي کړمه او دې یو ته نو اوس به تاسو راشئ چې کوم یو ته کاپي کوئ هغه به کلیک کړئ. دې باندې به کلیک وکړئ داسې ټیک شو او رابشئ پاور کلیپ ته دلته به کاپي ووهئ چې اوس د مثلا د کوم یو نه کاپي راخلي کوم یو تا کلیپ کړي د کوم د دې نه چې دا کوم یو ته کاپي شي دې باندې به کلیک کړم دا به دې ته هم راکاپي شو. ټیک شو. دغه رنګه تاسو نورو ته هم دغسې کولی شئ چې هغه کې خپل ایډیټینګ وغیره تاسو بیا نور پریکټس وکړئ پوهه به شئ. دې کې موږ سره بیا دغه دا ټول دی. د دې ټول چې کوم دی هغه ډېر مهم کار دی موږ سره دې کې ګورئ. په دې کې موږ سره اولنی یو چې دی هغه دا دی ګورئ ټیک شو. دا کاپیانې موږ سره اخلي چې یاره ما له د دې نه څومره کاپیانې واخله دې سیټ ته واخله دې سیټ ته واخله یا دلته یا بلکل سنټر باندې بل ځای باندې او څومره فاصله کې نو هغه تاسو ټول دې ځای نه ورکولی شئ. ګوره دې نه ما له 4 کاپیانې واخلې 4 کاپیانې به دې دلته راواخلي. دا موږ ویل یم هغه کنټرول آر کې دا که د کنټرول آر هغه قصه ده پوه شو خو دا یې لږ شانې په انچونو سیګنالونو سره برابر ورکوي. ټیک شو. دغه یو شو. دا خو مثلا تاوهل دي چې یاره دا څومره تاو کړئ دې سیټ ته تاوې دې سیټ ته تاوې هم یاره دې سیټ ته ټیک شو او څومره تاوې نو دغه یې دلته به دا تاسو خپل سایز وساتئ چې څومره دا داسې تاو شي دې نه نو وګورئ دا به دغه رنګ تاو شي. هماغه د کنټرول آر و مخکې به موږ داسې چالو کړو چې داسې چالو وکړو. کنټرول آر باندې هم بیا ګوته پریس کېښودله کنټرول آر باندې کنټرول آر هم دغسې پریس کړو نو هغه به دغه رنګ تاوېدو هغه ځای پر ولاړې. ټیک شو. دغه رنګه نو د هغې نه موږ ته اوس اسان شیز دا دی چې اوس موږ دلته کې بار بار کلیک نشو کولی. یاره بس دا دې څومره تاو شي دومره دا شي. دغه رنګ دې ځای کې هم تاسو خپل مطابق هغه ورکئ او په دې منځ کې داسې تاو شي بلکل د دې ځای نه داسې تاو شي که نه د دې ګوډ نه تاو شي یا مثلا زه هم دې ګوډ نه ګوره 4 دانې وشي یاره یو 10 دانې 7 دانې وکړه. ټیک شوې. دغه رنګه نو دې هغه ګلان شیان نه دې نه به تاسو جوړولی شئ دې ځای نو دا موږ سره چې کوم دی نو دا داسې په ښکته باندې راولي دې سیټ ته یا هغه سیټ ته یا بل سیټ ته دا هم همدغه رنګ کار کوي. ټول د دې یو کار دی. داسې سایز لږ داسې وخوځوئ بیا ورته پته ولګي دغه دې نه لږ غټ دا ورپسې غټ بیا ورپسې دغه بل ګورئ 4 دانې وکړئ دا 4 وي ټول به د یو د بل نه داسې ورپسې درمیان کې یو بل نه لږ شانې غټه واړه دا ټول بیا تاسو خپله اپلای کوئ دغلته پته ورته ولګېږي. بس بل دې کې دغه یو دی دا هم همدغه کار کوي بس همدغه اخوا سیټ ته وکړي یا دې بل سیټ ته کاپي دې نه واخلي دغسې غټېږي دغه رنګه دا دغه رنګ غټول کوي د کوم سیټ نه کوم سیټ راپورې یا دې سیټ باندې راغړ کړه زه یم بلکل په دې منځ داسې راغړ شي په منځ ته به داسې راغړ شي زه یم یاره دې سیټ نه غټ کړه دې سیټ نه به غټ شي ګوره 4 دانې کاپي هم ترې نه واخلي خپله نو دغه شو دې ځای پورې. بل دا دی دا موږ د دې ځای نه هم داسې شو کولی. ټیک شو. او یاره زه هم یو 4 دانې ترې په داسې باندې بوځه 2-3 دانې بوځه او څومره فاصله کې دومره فاصله کې داسې دومره فاصله کې داسې ګوره دې ته مې داسې راتاو کړه دې دغه رنګ کتابونه شکل یې جوړ کړه نو دغه رنګ دا موږ سره دا کار کوي. تاسو دا هم ولیدل نو د دې ټول موږ سره دغه کار و دومره څه اهم کار نه دی خو بس دغه موږ ډایرکټ دې ځای نه داسې شو کولی دې ځای نه هم داسې شو کولی دغه رنګ دې ځای نه هم دا موږ داسې تاولی شوې داسې کنټرول آر هغه قصه ده ټوله کنټرول آر مین سټیپ دی د دې دغه رنګ موږ سره په دې کې بل دا شي زه دا هم موږ یو درس کې ویلو خو دا به انشاءالله نن بیا ووایو دا رایټ لیفټ سیټ او دغه سنټر وغیره دي نو دا زه ټول دغسې اوس اپلای کوم
دا به زه اکسپورټ کړم دلته او دې باندې به دا ووهم. ټیک شو. یاره که زه به دا اوس سلیکشن ډیلیټ کړم ته دا ټول ګوره ما سره دا شیز د زویمه چې دا دې د دې سیډونو ته ځي یا دې سنټر ته راځي یا بل ځای ته ځي دا دې بالکل د بټنو په حساب سره اوس که زه دې ته راولم دې کې اوس ګوره دلته کې فاصله ډېره ده کمه ده یا مثلا سنټر ته راولم چې پته نه لګي دا وګوره فاصله ډېره ده کمه ده سیډونو ده زه بیا دا بالکل د دې شیز په سنټر باندې راشي یا د دې شیز بالکل دې سیټ ته داسې برابر راشي یا یې دې سره بالکل برابر راشي خو نه برابر وي کله بهر چې کله دننه شي یا دلته بالکل برابر یا دلته بالکل برابر نو دا به څنګه کوو ټول ناول چې ته کله دا کم سیټ سره برابرې نو شیپ بټن به ونیسئ او چې کوم یو سره برابرې د دې یو سره ګورئ دې باندې به کلیک کړئ شیپ سره به دا کلیک کړئ او بیا پرېږدئ بټن را به شي دلته ورته اوس ګورئ دا ما ته وایي چې دا یاره دا ته دې سیټ ته راولي لیفټ سیټ ته یا رایټ سیټ ته یا ټي مطلب ټاپ ته بوځي باټم ته ښکته راولي ای معنی دغه رنګه د دې کوم سیټ ته چې بوځي نو د هغه سیټ په منځ یې راولي سی معنی بالکل د دې شیپ دې منځ ته راولي پي معنی د پیج منځ ته نو دغه رنګه دې معنی خپل نومونه یې لیکلي دي نو اوس تاسو ګورئ دې ته دا ټول زه دا سره بټنو سره زه یم چې را دا دې منځ ته راولم سی به کلیک کړم دا به دې ځای کې منځ ته شي ما سره ګورئ دا مخکې دې شو شیپ سره بیا دا هم کلیک کړو سی مې وویله دې منځ ته شو چې زه یم دا یې د دې شیپ منځ ته شو نو بیا ورسره ای هم کلیک کړئ ټیک شو که زه وایم چې دا یې ټاپ ته لاړ شو نو بیا ورسره ټي به کلیک کړئ ټیک شو ټي مې کلیک کړله که زه وایم چې دا دې سیټ ته راشي ایل به کلیک کړئ که زه وایم چې رایټ ته لاړ شي نو رایټ به کلیک کړئ بیا ورسره تاسو سی کلیک کړئ ای کلیک کړئ دغه رنګه باټم ته راولئ باټم کې دې سیټ ته راولئ نو بیا ورسره ایل کلیک کړئ په باټم کې دې پکار وي دې سیټ ته نو اوس ورسره آر کلیک کړئ سنټر کې مې پکار دی سی ای مې کلیک کړله سنټر نه مې په دې سیټ پکار دی بیا ورسره آر کلیک کړئ دا تاسو وکړئ تاسو به دې دا ډېر اسان موږ سره ټول دی مطلب کار ډېر زیات اسانوي بل زموږ سره چې کوم دی په دې کې دا خو ټول بس مونږ وویله دغه یو پکې پاتې شو دا درې دا پاتې شو نو د دې کار موږ سره وسوی ګوره زه یم یاره دا ډیزاین دی دا نو دا دی د دې پیج دی منځ ته لاړ شي دا موږ سره مین پیج دی دا خو موږ اوس د پیج نه بهر لګیو په دې ریکټینګل کې لګیو زه یم یاره دا یې د پیج منځ ته لاړ شي ګوره زه به پي کلیک کوم ټول یې منځ ته راټول شو چې څومره شي ستاسو وکړو هغه ټول به منځ ته راټول شي ټول منځ ته دلته راټول شو موږ سره ټیک شو نو دې نه خو موږ مثلا یو ډیزاین موږ دلته کې جوړ کړی ټول داسې کلیک کړو او دغه رنګ برابر یې کړو ډایرکټ پي پي وخو د پیج منځ ته لاړ شي دې ځای نه بیا پي ډي اف ته هم شو بوتلی تصویر ته هم پرنټ کولی هم شو که په دې زمانې ته پرنټ وي نو سبا خالي پاڼه به دې وځي او که نه دلته کې دا داسې راولي دې ځای ته کې او بیا به کلیکر مې کله هر څه کړي نو بیا به ستا پرنټ هم وځي پي ډي اف ته به هم وړي تصویر به هم دې جوړېږي هر څه به کېږي بل په دې ابجکټ مینیو کې موږ سره دی آر ډي آر نو د دې هم موږ ویلو چې دا دې بټنو سره تعلق ساتي دا به د کیبورډ کې چې دغه کومې څلور بټنې دي د ایرو کیز نه بهر ایرو کیز دغه غشي چې ورکړي څلور بټنې دي دې نه چې بهر کومې څلور بټنې دي یو باندې لیکلی هوم اینډ پیج ډن پیج اپ دا ټول یې دغلته دي د دې ټول ورته اوس یو زه اپلی کړم او دا خو کنټرول این چې کلی وي یا سره کنټرول هوم وي دا ټول د زه اوس ویم اول پکې دي ټو فرنټ اپ پیج چې بالکل د هر څه څومره شیان چې دي د هغې نه ټول نه یې رابر شي ګوره ورته مثلا ما سره دا ډیزاینونه داسې کوم دې له زه بیل کلر ورکړم دې له مې دا کلر ورکړو ورپسې یو له مې دا کلر ورکړو ورپسې یو له مې دغه کلر ورکړو ورپسې یو له مې دا یو کلر ورکړو ګورئ زه یم چې دا یو کوم دی نو دا د ټول نه رابر شي ټول نه رابر شي کنټرول او دغه هم بټن به پرېس کوم دا ټول نه رابر شو که زه هم دې ټول نه دې ښکته شي نو کنټرول این بټن به پرېس کوم سره که زه هم یاره یو نه دې رابره کېږي نو بیا به یو نه رابره کېږي نو بیا سره پیج اپ بټن وی یو نه رابره شو بل نه رابره شو بل نه هم رابره شو دې بل نه هم رابره شو دې بل نه هم رابره شو ټیک شو که زه هم یو نه ښکته کوم بس دغسې دې نه هم ښکته شو دې نه هم دغه رنګ تاسو دا شي هم داسې کولی شئ دې بټنو په حساب سره یو بل نه ښکته یې ورکولی شي اکثر ملګري دلته کې لیکل وکړي نو او شیپ والا به یې مخکې داسې راولي ګورئ او سره دا یو بوځي نو دا خو وشو او یا مثلا اوس په دلته بره دا ګول شي داسې راولي دې
ډېره کلر هم ورکړي. نو کلر چې ورکړو خو شی لاندې پټ شو ترېنه که نه، نو چې لاندې پټ شي دې لپاره بیا مونږ دغه بټن استعمالوو، یا بیا داسې یو کلیک سره وکړو یا ټول یا یو یا دوه، نو دغه بیا ښکته باره دې ځای مونږ کولی شو. ټیک شو، نو دا خو مونږ سره دغه شو. دا بټنو په حساب سره ټول پې کړئ. بیا راشئ تاسو خپله دا یو یو دغه رنګه دغه کوئ، یو یو تاسو دا وګورئ چې دا څه کار کوي، څه شو دا دي. دا ټول به تاسو ته بیک فرنټ پیج اپ ډن دې ټول معنی تاسو وګورئ. دا هم بالکل اسان سره په دومره ګران نه دی. مخکې ویډیو کې مې یو ځل ویلی وو. دلته په ابجیکټ مینیو کې مونږ سره چې کوم دی بل یو چیز دی، نو هغه زمونږ سره دغه دی دا شیز، خو دا اوس فلحال بند دی ځکه چې دا به مونږ ان انیبل دا به انیبل کوو. مثلا ما سره دلته دا ډیزاین دی، دا ډیزاین دی ما سره، او د دې سره دا هم دی. ټیک شو. زه هم چېرې د دې دا منځ دې خالي شي او دا غاړې نه دي، دا دې دغه رنګدارې پاتې شي. ګوره ورته دا هم سلیکټ کړئ، دا هم سلیکټ کړئ. راشئ ابجیکټ مینیو ته، دلته نه به تاسو په دغه باندې کلیک کوئ، دې باندې ګورئ دا منځ کې ځای سپین پاتې شي، غاړو ته رنګ پاتې شي، هېڅ نښانه یې هم ورکړی دی. د دې شارټکټ دی کنټرول ایل. ګوره ورته زه اوس دې له کلر بدلوم، اوس به منځ کې کلر نه دي او نورو غاړو ته مې ورته به کلر وي. ټیک شو. که زه یم چېرې دا زه ختموم، نو واپس به راشم او دا به بریک واپس ختم کړم، واپس مې ختم کړی او ما سره واپس شو. نو اوس ګوره دې زه کلر ورکړم، نو دا خو ما نه ښکته پاتې شو. هغه کیسه یادوئ چې کنټرول هوم اینډ اپ پیج ډن دغه ټول دې کې دي. بیا بل ابجیکټ مینیو کې چې مونږ سره کوم دی هغه دغه ګروپ دی. دا هم ډېر اهم ټول دی. دا لږ شوق سره وګورئ دې ته. دا ټول مونږ سره څه کار کوي. ګوره مثلا ما سره دا ډېر ټول دي. زه دې ځای نه چې کله دا یو شي چې لټ کوم، نو یا دا نور ښکته پاتې کېږي، زه غواړم چې دا مې ورسره لټ کېږي. یو د پاور کلیپ قصه وه، هغه بېله دا بله ده. ګوره زه هم چې دا دې زه ټول یو ځای داسې بوځم، خو چې دلته یې بوځم او داسې بیا واپس داسې کوم، نو بیا چې بیا راولم بیا نه راځي ټول. زه هم بیا دا داسې وخته پورې زه په ګروپ کې وساتم. نو زه به راشم دلته ګروپ د دې شارټکټ دی کنټرول جي. دا اوس فلحال دا انیبل شو، دا انیبل دی. نو ګوره چې کله زه دې باندې کلیک کړم بیا به دا انیبل شي، دا به انیبل شي. ګوره دا مې ګروپ کړه. ټیک شو. چې زه لټ کوم هلته یم، بیا مې دلته راولم، هلته راولم، دا به ماسې نه خرابېږي. یا لیکایي دې کړل مثلا ګوره دې ته دا مې داسې کوم، دا خوا لیکایي هلته پاتې شو، هلته مې دا ده. نو زه یم چې دا کله زه دا لټ کوم دا داسې خپله ځای بیا دلته کلیک کوم او داسې راولم، نو بیا دې ورسره راشي. نو دلته به راشي، دا به دواړه به سلیکټ کړئ او بیا به په ګروپ کې کنټرول جي باندې پرېس کړئ. کنټرول جي وشوې، اوس چې کوم ځای لمبې دا به ترېنه نه به ترېنه جدا کېږي، دا دې سره یو ځای شو. که زه هم چېرې نه مې دا په کار لرې، که به دلته راشي ان ګروپ و. ټیک شو. دا ټول بله خبره چې مثلا ما سره دلته دا هم دی، دا هم دی او دا هم دی. دا ټول مې دغسې دا ټول مې دلته اول مې دا ګروپ و. ټیک شو. کنټرول جي، دا هم کنټرول جي، دا هم کنټرول جي او ورپسې دا هم کنټرول جي. دا یو ګروپ شو. ټیک شو. یو خو زه یم چې دا ټول بیا ګروپ کوم، نو دا ټول به سلیکټ کوم، بیا کنټرول جي ووایم. اوس ورته ګورئ چې زه یم یاره دا ټول دلته کې دا دې ورکړی یم دی، د دې شارټکټ دلته هم دا ټول بیا ولته زه رالم دلته کې ګروپ له دا به زه ان ګروپ کوم. خو چې دې باندې کله زه کلیک کوم کنټرول یو باندې، نو دا ما سره یو ځل مې ونه شوې، هغه یو ځل چې مې وکړو نو هغه وشو. ټیک شو. هغه ان ګروپ شو. که زه ویم چې دا ټول د ګروپ دي او دا لیکل د دې یو شی سره ګروپ شوي دي، نو دا دې هم لر شي. نو دې ته به راشي دلته او دا ان ګروپ آل ابجیکټ به وي، دا به ټول داسې ټول یو بل نه شو، ټول د یو ځای نه جدا شو. او که نه وایي چې دا ټول د یو ځای نه ګروپ کوو، نو کنټرول جي به وخت ټول به ګروپ شي. که تا یو شیز بیل ګروپ کړی ول او بیا دې وروسته نور ټول ګروپ کړي یو ځل نه، نو او ته ټول یو ځل نه ان ګروپ کول غواړې، نو را به شي او دې باندې به کلیک کړي، دا به ټول ان ګروپ شي. دغه شی نه چې راځي اوس دې پسې دې نمبر دی. بل زموږ سره په ابجیکټ مینیو کې هغه لاک دی. لاک څه مطلب دی چې یاره ما دې ځای کې په دې ځای کې دا ډیزاین لګولی دی. ټیک شو. دې مې بیک فرنټ ته دا راوړی دی. نو اوس ګورئ که چېرته زه دې کې لږ شانې داسې راشم، نو هغه ما سره لر کېږي، دا ښکته ډیزاین هم لر کېږي. ما دې شیز کې مې ایډیټینګ ته نه کړي دي یو دا. نو که زه داسې راځم، نو هغه بیا راخطا کېږي، خرابېږي. نو تاسو به راشئ دې باندې به کلیک کړئ، داسې دې ځای ته دلته به راشئ او لینک باندې به کلیک کړئ لاک باندې، او دا به درته لاک کړي. چې زه اوس دلته کې هر څه کوم داسې کوم، دا به ما ته نه لر کېږي. ټیک شو.
اوس دې کار څه هم کولی دغه به ډیلیټ کېږي یا مثلا دا یو لاک کې دلته کې راشه دې ځای نه هم لاک کېږي دا آبجکټ مې لاک کړو شوی لیکل مې نه ده لاک کړي او دغه یو مې لاک کړو بس که وایي چې زه واپس انلاک کوم نو واپس به دې باندې سیټ بټن کلیک کړي او دا به انلاک کړي او که نه وایي چې انلاک کوم دې باندې به کلیک کړي داسې کلیک شو خو لرې کېږي یو اخوا دې خوا ځي نه کلیک شو راشو آبجکټ ته دلته کې نه unlock object شو یا مثلا تا ډېر کړي لکه دغه کنټرول جی کې چې مې ورته وویل دې کې دا یو د دې او د دې یو کار دی نو دا اوس ټول انلاک کړي دا یو لاک کوي دا یې انلاک کوي دا ټول د یو ځای نه انلاک کوي ټیک شو بل موږ سره په دې کې دغه دی دا شیپینګ سیسټم چې دا به انشاءالله دې ځای نه به بیا اخوا ویو او که نه زه انشاءالله دې ځای نه به اخوا ویو ځکه دا راشان ګران دی او دا ورته بیا ښه په سمه سوچ سره ویو همداسې نو انشاءالله دې ځای به دغه تاسو ویډیو وګورئ او دې باندې پریکټس وکړئ دا بار بار یو ټول اپلای کړئ ډیزاین به جوړ کړئ کوم ځای پورې سبق نه وي د هغه ځای پورې تاسو خپل دا وګورئ هغه مې ډیلیټ کړل خو دا ډیلیټ نه شو دې به راشم انلاک به کړم او ایسته به ډیلیټ کړم داسې نو تاسو دا ځای پورې درس یاد کړئ انشاءالله باقي به بله ورځ باندې ویو السلام